ملګرو نن به موږ په دې باندې ځان پوهه کولو هڅه کوو چې څنګه پیرنګي یعنی انګریز په هندوستان کې د مغولو حکمرانی ختمه کړه. کوم کار چې افغانانو، راجپوتانو او مرهټو اونکړی شو هغه څنګه انګریز وکړو. په دې باندې ځان پوهه کولو لپاره به موږ په 18مه او 18مه صدۍ کې د طاقت حاصلولو کوششونو، سماجی او سیاسي صورتحال باندې نظر اچو. په دې ټولو خبرو باندې ځان پوهه کولو لپاره به موږ د انګریز هغه څلور اصولو باندې هم ځان پوهه کوو کوم چې هغه خپل کړي وو. اول، په خبرو باندې خلک راضي کول. دویم، د پیسو په ذریعه د خلکو ضمیر سودا. دریم، بې اتفاقي پیدا کول. او څلورم، حکومت کول شامل دي. راځئ چې د خپلې کیسې آغاز وکړو. کهانی شروع کیږي د 14مه صدۍ نه، د کوم دوران کې چې څو تاجران د ایسټ انډین کمپنۍ بنیاد کړي او بیا د ملکه برطانیا الیزابت خصوصي اجازت نه پس څنګه دوی ته مشرقي دنیا کې د تجارت موقع ملاو شي. د تجارت په غرض کیپټن هاکن او تامس رای د بادشاه جنگیر دربار ته راشي. هغه بادشاه ته تحفې ورکړي او بیا د انګلند حکومت لخوا تجارتي فایدو باندې خبرې اترې وکړي او تجارتي فایدې او د ټیکس په وجه بادشاه جنگیر اجازت ورکولو ته تیار شي. خو جهانگیر د وزیرانو په دباو معاهدې څخه انکار وکړي. خو انګریز مسلسل خبرو اترو دا هغه اصول وو کوم چې انګریزانو خپل کړو د خبرو اترو شکل کې. شاهي فرمان مطابق ایسټ انډین کمپنۍ ته سالانه خراج شکل کې پورا هندوستان کې د تجارت اجازت ملاو شي. اجازت نه پس انګریز مدراس، بمبئی، کلکتا او سورت نه علاوه مختلف ښارونو کې رو فیکټریانې کولاو کړي. رو تجارت، قانون او اصول پابندۍ په وجه دوی فیکټریانو خواوشا کې ښارونه آبادېدل شروع شي. پورا هندوستان نه تاجران او سرمایه کار دغه ښارونو اړخ ته رامات شي. خو اوس د انګریزانو ارادې تجارت بازۍ سیاسي طاقت حاصلولو په لور شي. انګریز سوچ لري چې دې سره به د هغه تجارت زیات ګټور او خور شي. په دغه لالچ کې انګریز په کال 1486 کې اورنګزیب علمگیر خلاف جنگ شروع کړي. خو دغه جنگ کې د انګریز فوج ته علمگیر ماته ورکړي او آینده د غلطي نه کولو یقین دهاني ورکړي. دې سره انګریز پوه شي چې اوس په معاملات په خبرو اترو، تقسیم کولو او د خلکو ضمیر اخیستو سره چلول غواړي. ټولو نه وړاندې انګریز اورنګزیب علمگیر نه معافي وغواړي. اورنګزیب هم هندوستاني هنرمندانو او کاروبار د وجې ګټه ترلاسه کېدو په وجه 15,000 روپۍ جرمانې باندې انګریزانو ته معافي ورکړي. دغه معافي ایسټ انډین کمپنۍ لپاره وړاندې ډیره پکار راشي. کال 1909 کې د اورنګزیب مرګ نه پس محلتي سازشونه شروع شي. یو څو کمزوري حکمرانانو له وجې مغل سلطنت کمزوره شي. د کوم نیغ په نیغه فایده چې هم انګریز ته ترلاسه شي. راځئ چې وګورو چې څنګه محلتي سازشونه شروع شول. په کال 1919 کې مغل حکمران فرخزیار انګریزانو ته یو شاهي فرمان ورکړي. دغه فرمان رڼا کې انګریزانو ته پورا هندوستان کې ډیوټي فری تجارت اجازت ملاو شي. د دې په وجه انګریز په خپل سازو سامان کې ډیوټي فری پرمټونه ورکول شروع کړي. خو یو حکمران کې هم دا جرأت نه وي چې په دې ټیکس واخلي. خو انګریز د دې فرمان غلط استعمال شروع کړي. د دې غلط استعمال باندې د بنگال نواب انګریز بنگال کې جوړ فیکټریانې کلهبندۍ نه منع کړي. د دوران د ایران بادشاه نادر شاه هم ایران د معاشي بدحالۍ نه راویستو لپاره په کال 1910 کې په هندوستان حمله وکړي. د دې په وخت مغل حکمران محمد شاه دغه لپاره تیار نه وي. مغل سلطنت د محلتي سازشونو له وجې نادر شاه اسانۍ سره دلی ته ورسي او 80 کروڑ روپۍ خزانه، کوهنور او د مور تخت سره واپس ایران ته لاړ شي. دغه حملې سره مغل سلطنت ته لوی زیان ورسي. دې سره د دکن مرهټو او بنگال کې انګریز ته هم ډیره فایده ملاو شي. خو دواړه په دې خبره پوهوي چې مغل سلطنت ته طاقت په ذریعه شکست ورکول یا د دې خاتمه کول مشکل دی. مغل سلطنت که ډیر هم کمزوري وي د هندوستان استحکام نښه ده. انګریزو او مرهټانو د مغولو حکمرانی تسلیموله، کوم سره چې د هغوی ریاستونو ته هم قانوني حیثیت ملاو هو. خو دې مهال ټولو نه وړاندې انګریز د بنگال نواب د منځه لرې کولو فیصله وکړي. انګریز دومره طاقتور نه وي چې نیغ په نیغه نواب سراج الدوله ته سترګې وښیي. په دې وجې انګریز د بې اتفاقۍ راوستو پالیسۍ فیصله وکړي.
ټولو نه وړاندې انګریز د بنګال سپه سالار میر جعفر د بنګال لویه سیټ د جګت سیټ په مرسته ځان سره کړي. د دې په وجه انګریز په 1950 کې د پلاسۍ جنگ وکړي او میر جعفر کټپوتلی نواب جوړ کړي. بل اړخ ته مرهټان په 1950 کې مغول باچا شاه عالم دویم سره میلاو شي او هغه ته تحفظ ورکولو پریکړه وکړي. اوس د مغولو ټولې مسلې د مرهټو مسلې جوړې شي. د دوران د نادر شاه مرګ وشي او د هغه سپه سالار احمد شاه ابدالي هندوستان باندې حملې لپاره راتلو په تیاری کې وي. په کال 1960 کې د احمد شاه ابدالي مخنیوي لپاره د مرهټو فوج په پانیپت میدان کې ډېرې بدې طریقې سره جنگ وبیلي. مرهټو شکست نفس هندوستان کې سیاسي خلا پیدا شي او انګریز د دې سیاسي خلا فایده اوچته کړي. په کال 1954 کې د بکسر جنگ کې انګریز میر قاسم، شجاع الدوله او شاه عالم دویم مشترکه پوځ ته شکست ورکړي. ګټې نه پس انګریز مغولو سره معاهده الهاباد رڼا کې مغولو نه بنګال، بهار او د اډیسا آمدن حقوق ترلاسه کړي. په کال 1960 کې مرهټه، میسور او حیدرآباد په مشترکه توګه انګریزانو نه ځان خلاصولو کوششونه وکړي، خو انګریز به اتفاقی پیدا کولو پالیسۍ ماهر شوي وي. ټولو نه وړاندې مرهټانو سردارانو ترمنځ د اقتدار جنگ نه فایده ترلاسه کولو لپاره یو سره جنگ نه پس ګوالیار، ناګپور او آندرې تقسیم کړي. چا سره مرګرتیا او چا سره جنگ کولو په طریقه مرهټو سره بیل جنگ کې د مرهټو طاقت ختم کړي. پرورو سیندي مرهټان د لارډ ویزلی لاندې اتحاد وکړي. دغه لاندې انګریز مرهټانو ته سالانه خراج ورکولو په ځای بارني خطرو مخنیوي لپاره پوځي امداد ورکولو واده وکړي. بل اړخ ته انګریز د حیدرآباد نظام ته رشوت ورکولو نه پس هغه هم ځان سره میلاو کړي، کوم سره چې انګریز د طاقت دویم لویه مټه یعنی ستن ماتولو کې کامیاب شي. د دې په وجه د میسور نواب ټیپو سلطان یوازې پاتې شي. کال 1998 او 99 جنگونو کې ټیپو سلطان د بهادرۍ باوجود جنگ دوران شهید شي. دا خوشوي سیاسي تدبیرونو خبرې د نه علاوه سماجی او معاشي میدان کې هم انګریز د مغولو مقابله ډیره هوښیارۍ سره کوي. راځئ چې په دې هم نظر واچو چې څنګه مغول او مرهټو د 18مې صدۍ زړې طریقې سره حکمرانی کوله. د کوم آمدن ذریعه چې کسانانو نه ټیکس اخیستو شکل کې وه، خو انګریز دغه تجارت، جایداد، آمدن ټیکس او د قانون ښه حکمرانۍ لارې د هندوستان څو حصو کې خلک خپل اړخ ته اړولو کې کامیابي ترلاسه کړې وه. د لارډ وان هاسټینګ مشرقي خیالاتو له وجې ډېر نوابان هغه پسې روان شوي وو. د کال 1993 مستقل ابدکارۍ قانون ډېرو نوابانو، زمیندارانو وفاداري ترلاسه کولو کې ډېر حده پورې مددګاره ثابته شوی و. چارلز کانویلز عدالتي او پولیس اصلاحات او د لارډ ویلیام بیټنینګ انګریزي ژبه د اعلی عدالتونو ژبه جوړولو سره انګریز د مغولو نظام ختمول شروع کړي. په کال 1355 کې انګریزانو تعلیمي او سماجی اصلاحاتو له وجې ډیر زیات سماجی کارکنان او سیاسي مشران د انګریز ملګري جوړ شوي وو. د دوران په 1359 راتلو سره د هندوستان نوابان، زمینداران او برطانوي فوج کې برتی هندوستانو له وجې د انګریز ډال جوړ شوي. دغه قانوني داوپیچ د لارې انګریز په 1359 کې مغل سلطنت ختم کړي. آخري مغل حکمران بهادر شاه ظفر بندیوان کړي او رنګون ته یې ولیږي. میجر ویلیام هاسټن ټول اخلاقي حدونه سر کولو نه پس مغل شهزادګان انتهایی بې دردۍ سره ووژني. دغه ظلم چې چرته شوی هغه ځای نن هم د خوني دروازې په نوم یادېږي. راځئ چې اخر کې د خپلې ویډیو یوه خلاصه وکړو. مغل حکمرانان د خپل کمزوریانو، محلاتي سازشونو، د زړو سماجی او معاشي نظام له وجې 19مې صدۍ پورې په عسکري توګه ډېر کمزوره شوي وو، خو انګریز خپل نوآبادیاتي نظام د لارې مغل سلطنت د سیاسي محاذ په توګه استعمال جاري ساتلی و. د دوران هغه سماجی او سیاسي بنیاد جوړولو نه پس په 1359 کې ملکه وکټوریا اړخ نه هندوستان اکټ لاندې مغل سلطنت ختم کړي. وخت تېرېدو سره په 20مه صدۍ کې دغه نظام کې هم خامیانې په نظر راتلل شروع شي. یو اوږد کوشش او قربانو نه پس د هندوستان خلک په کال 1940 کې انګریزانو نه ازادي ترلاسه کړي.